د راشد خان د نشتون اغیز لاهور قلندرز سر په سر 15 ماتې وخوړې. د پاکستان سپر لیګ په دوام کې اتلې او د راشد خان اړوند لوبډلې لاهور قلندرز د راشد په نشتون کې ساګ د 2024 کال په پړاو کې سر په سر 15 لوبې وبایللې. د ماتو د شاهنشاه افریدي پر لوبډل مشرۍ سوال او د راشد په نشتون بحثونه راګرم کړي. لوبډل مشر شاهین افریدي هم ویلي چې د راشد تشه احساسیږي او په وینا یې د راشد په نشتوالي یې لوبډله بېوسه شوې. که څه هم لاهور قلندرز لوبډلې تیر 2 کاله سر په سر د سپر لیګ اتلولي ګټلې او پکې د لوبډل مشر په توګه د افریدي رول ښکاره و، خو د راشد کارکردګي هم له پامه د غورځولو نه ده. راشد په قلندرز لوبډله کې د هغو توپ اچوونکو د پاسه دی چې سترګې وراوړي او منځنۍ واورونو کې په خپلې جادویي توپ اچونې فشار او د منډو جوړولو لړۍ کابو کوي. خو سږکال راشد د روغتیايي ستونزو له امله په سپر لیګ کې نشته او اړوند لوبډله هم نه ده توانېدلې له راشد پرته کومه لوبه وګټي. دا مهال لاهور قلندرز د نوملړ په وروستیو کې ده او اندېښنې ورته ځکه په ډېرېدو دي چې ښایي سږکال نه یوازې د خپلې اتلولۍ له سرلیک دفاع وکړي بلکې په همدې لومړي پړاو کې یې مخته تګ ودرېږي. که یاده لوبډله غواړي سږکال له ځانه څه نه څه بریاوې ښکاره کړي، لوبغاړي باید په توپ وهنه، توپ اچونه او ډګر ساتنه پام زیات کړي او وښیي چې یوازې د راشد په وړتیا تکیه نه دي.